د النحل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 128 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیات څخه اورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تاسو ته چې هر نعمت در په برخه شوی دی د الله له لوري دی بیا کله چې پر تاسو کوم سخت وخت راځي نو تاسو په چیغو سره د همغه لوري ته ورځغلی ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون خو کله چې الله هغه وخت در باندې تیروي نو ناڅاپه له تاسې نه یوه ډله له خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریه کې شریکوي تر څو چې د الله د لورینې ناشکري وکړي ښه ده خوندونه واخلئ ډېر ژر به درته معلومه شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دوی زمونږ له ورکړای شوي روزۍ نه د هغه چا برخه ټاکي چې د هغو له حقیقت نه خبر نه دي په خدای قسم دی چې هرومرو له تاسې نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسې څنګه غوټه کړي وو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی د خدای لپاره لونی ټاکي سبحان الله او د دوی لپاره هغه څه چې په خپله یې غواړي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کیږي نو مخې تور اوړي او هغه د وینو غړپ تیروي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون له خلکو څخه پټ ګرځي چې دغه ناکاره خبر لا اورېدو وروسته به څنګه له چا سره مخامخ شي فکر کوي چې له شرم سره لور وساتي او که په خاورو کې ومنډي وګورئ څومره ناوړه حکم دی چې دوی د خدای په باب کوي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم په ناوړو صفتونو سره د ستایل کېدو وړ خو هغه کسان دي چې په آخرت باور نه لري پاتې شو الله نو د هغه لپاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي همغه پر ټولو برلاس او په حکمت کې بشپړه دی ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون که چیرته الله خلق د هغو په ظلمونو سمدلاسه نیولی نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکښ نه و پاتې خو هغو ټولو ته تر یو ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راځي نو له هغه پوره 1 ساعت هم وړاندې وروسته نشي کېدی ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نن دغه خلک هغه څه د الله لپاره ټاکي چې د خپل ځان لپاره بدی شي او د دوی ژبې دا دروغ وایي چې د دوی لپاره ښېګڼه ده د
د دوی لپاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی اروم مرو به تر ټولو مخکې دوی په هغه کې وغورځول شي تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم په خدای قسم دی ای محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي او مخکې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغو ناوړه کړه وړه هغو ته ښایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره ونه منله همغه شیطان نن د دغو خلکو هم سرپرست شوی دی او دوی د دردناک عذاب وړ ګرځېدلي دي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مونږ دغه کتاب پر تا له دې کبله نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دوی ته په حقیقي بڼه روښانه کړي چې دوی پکې اخته شوي دي دغه کتاب د لارښود او رحمت په توګه نازل شوی دی د هغو خلکو لپاره چې ویې مني والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون تاسې په هر ورښت کې وینئ چې الله له اسمانه اوبه وورولې او په ناڅاپي ډول د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې ساه واچوله په باوري ډول په دې کې د اورېدونکو لپاره یوه نښانه ده وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين او ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته د هغو له ګیرې د خوشیو او وینې تر منځه مونږ یو شی پر تاسو څښو یعنې خالصه شیدې چې د څښونکو لپاره ډېرې خوندورې دي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون په همدې ډول موږ د خرماو او انګورو د میوو له شیرو څخه هم یو شی پر تاسې څښو چې تاسې د نشې مواد هم ورڅخه جوړوئ او پاکه روزي هم په باوري ډول په دې کې له پوهې نه د کار اخیستونکو لپاره یوه نښانه ده وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون او ګوره ستا رب د شاتو مچۍ ته دا وحي وکړه چې په غرونو کې په ونو کې او په څپرو باندې خیژول شوو نوتو کې خپله ځاله جوړه کړه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون او د هر ډول میوو شیره وخوره او د خپل رب په هوارو کړو لارو اوسه د دغه مچۍ د خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي چې په هغه کې د خلکو لپاره شفا ده په یقیني ډول په دې کې هم د هغو خلکو لپاره یوه نښانه ده چې غور او فکر کوي والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير او وګورئ الله تاسې پیدا کړئ بیا هغه تاسې ته مرګ درکوي او له تاسې نه څوک ډېر ناکاره عمر ته پرېږدي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو وروسته بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي حق دا دی چې یوازې الله هم د علم له پلوه بشپړه دی او هم د وس واک له پلوه
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. او وګوري الله له تاسې نه ځینو ته په ځینو نورو باندې په روزۍ کې لوړتیا وربخلې ده. نو کومو کسانو ته چې دغه لوړتیا ورکړای شوې ده هغوی داسې نه دي چې خپله روزي د خپلو غلامانو لوري ته ګرځولې وي تر څو چې دواړه په هغې روزۍ کې برابر برخوال واوسي. نو آیا دوی د الله له پیرزوینې نه منکرېږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. او همغه الله دی چې ستاسې لپاره ستاسې له خپل جنس نه میرمنې وګرځولې او همغه له دغو میرمنو نه تاسې ته زامن لمسي درکړي دي او ښه خوراکي مواد در په برخه کړي دي. آیا نو دغه خلک د دې هر څه له لیدلو او پرې پوهېدلو سره هم باطل مني او د الله له پیرزوینې نه انکار کوي؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او له الله نه پرته د هغو بندګي کوي چې د هغو په لاس کې نه له آسمان نه دوی ته څه روزي ورکول شته نه له ځمکې نه او نه دا کار د هغوی له وسې پوره دی. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نو د الله لپاره مثالونه مه جوړوئ، الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال راوړي، یو خدای غلام چې د بل چا مملوک دی او په خپله څه واک نه لري، بل څوک داسې دی چې هغه ته مونږ له خپل لوري نه غوره روزي ورکړې ده او هغه ورڅخه په ښکاره او پټه ښه لګښت کوي. ووایاست آیا دغه دواړه سره برابر دي؟ ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. الله یو بل مثال راوړي، دوه سړي دي، یو ګونګ کونډ دی هیڅ کار نشي کولی، پر خپل بادار باندې پیټی دی، هر چیرته چې واستوي کوم ښه کار ورڅخه نه صادریږي. دوهم سړی داسې دی چې په عدالت حکم کوي او په خپله په سمه لاره برابر دی. ووایي آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ ولله غیب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او اسمانونو د پټو حقایقو علم خو یوازې الله لره دی او د قیامت برپا کېدو معامله به دومره ونه ځنډېږي مګر یوازې دومره چې په هغه کې د انسان باڼه ورپېږي، بلکې له دې نه هم یو څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
الله تاسې ستاسې د میندو له ګېډو نه په داسې حالت کې راویستلی چې تاسې په هیڅ نه پوهېدلی. هغه تاسې ته غوږونه درکړ، سترګې یې درکړې او باخبره زړونه یې درکړل د دې لپاره چې تاسې شکر ویستونکي شئ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغو خلکو کله الوتونکو ته نه دي کتلي چې په آسماني فضا کې په څه شان مسخر دي، یعنې په الوتو راځي؟ دوی له الله نه پرته چا ساتلی دي؟ په دې کې د هغو کسانو لپاره ډېرې نښې نښانې شته چې ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسې لپاره ستاسې کورونه آرام ځایونه وګرځول. هغه د څارویو له پوستکو نه ستاسې لپاره داسې کورونه پیدا کړل چې تاسې هغه د کوچ کولو یعنې حمل نقل او دیره کېدو په دواړو حالتونو کې سپک مومئ. هغه د څارویو له وړیو، اون او ژغنو څخه ستاسې د اغوستلو او فرشولو د استفادې لپاره ډېر شیان پیدا کړل چې د ژوند تر ټاکلې مودې پورې ستاسې په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هغه د خپلو پیدا کړو زیاتره شیانو څخه ستاسې دپاره سیوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسې لپاره پناه ځایونه جوړ کړل او تاسې ته یې داسې پوښاکونه در په برخه کړي دي چې تاسې له ګرمۍ نه ساتي او ځینې نور پوښاکونه چې په خپل منځي جګړو کې ستاسې ساتنه کوي. په دغه ډول هغه پر تاسې باندې خپل نعمتونه بشپړوي، ښایي چې تاسې امر منونکي شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس که دوی مخ اړوي نو ای محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې د حق د پیغام په ډاګه څرګند رسولو نه پرته بل کوم مسؤلیت نشته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکریږي او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دوی دې ته څه پاملرنه لري چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ له هر امت څخه یو شاهد را پاڅو، بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړه شي، نه به له هغو نه د توبې ویستلو او استغفار غوښتنه وکړی شي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ظالمان چې یو ځل عذاب وګوري نو له هغه وروسته به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستل شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی و خپل انګیرلي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زموږ هغه شریکان چې له تا څخه پرته موږ رابلل یعنې نیایش کوو. نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه ځواب ورکړي چې تاسې دروغجن یاست. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم
ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به دوی ټول د الله په وړاندې غاړه کیږدي تسلیم بشي او د هغه ټول افتراګانې به له منځه لاړې شي چې دوی په دنیا کې کولې. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کوم خلکو چې په خپله د کفر لاره غوره کړه او نورې د الله له لارې نه واړول هغو ته به موږ سر په سر عذابونه ورکړو د هغه فساد په بدل کې چې هغوی په دنیا کې برپا کړی و. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی له هغې ورځې نه خبر کړه چې کله مونږ په هر امت کې په خپله د هغه له منځه یو شاهد را پاڅوو چې پر هغو باندې شاهدي ووایي او پر دغو خلکو باندې د شاهدۍ وهلو لپاره مونږ تا راولو او دا د همغې شاهدۍ تیاری دی چې مونږ دغه کتاب پر تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو لپاره هدایت رحمت او زیری دی چې د امر مننې غاړه ایښې ده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله د عدل ښېګڼې او خپلوۍ پالنې حکم کوي او له بدۍ بې حیایي او زور ظلم څخه منع کوي. هغه تاسې ته نصیحت کوي تر څو تاسې درس واخلئ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. د الله وعده پوره کړئ چې کله تاسې له هغه سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه له پخولو یعنې تاکید نه وروسته مه ماتوئ چې کله تاسې الله پر خپل ځان شاهد نیولی وي بېشکه چې الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ستاسې حالت د هغې ښځې په شانې نشي چې هغې په خپل زیار سره د تاروري چکه یې وریښل او بیا یې په خپله هغه اومه او ټوټې ټوټې کړل. تاسې په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او غولونې وسیله ګرځولې تر څو چې یو قوم له بل قوم نه زیاته ګټه په لاس راوړي. په داسې حال کې چې الله تعالی د دې ژمنې او تعهد په وسیله تاسې په ازموینه کې اچوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسې د اختلافونو حقیقت درته ښکاره کړي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. که د الله اراده دا وای چې په تاسې کې د څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسې ټول یو امت ګرځولی وای خو د هغه چې چاته اراده وي په ګمراهۍ کې یې غورځوي او چاته چې اراده وشي سمه لاره ورښي او هرومرو به ستاسې نه ستاسو د کړو وړو پوښتنه وشي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.
او ای مسلمانانو تاسې خپل قسمونه په خپلو منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مه ګرځوئ چیرته داسې ونه شي چې کوم قدم له ټینګېدو وروسته وښویېږي او تاسې د دې جرم په مجازات کې چې خلک مو د الله له لارې نه منع کړل ناوړه نتیجه وګورئ او سخته سزا وګالئ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون د الله وعده د لږ غوندې ګټې په بدل کې مه پلورئ څه چې د الله سره دي هغه ډېر بهتره دي که پوهیږئ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون څه چې له تاسې سره دي هغه مصرف کیدونکي دي او څه چې له الله سره دي همغه باقي پاتې کیدونکي دي او مونږ به هرومرو له صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو اجر د هغه د ډیرو غوره عملونو سره سم کړو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي هغه باندې به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تیر کړو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر د ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نو کله چې ته په قرآن لوستلو پیل وکړې نو له رټل شوي شیطان نه د خدای پناه وغواړه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون د هغه پر خلکو تسلط نه وي چې ایمان یې راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون د هغه زور خو پر همغو خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او د هغه په لمسونه شرک کوي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی